اکبرجان ستا نوم دی؟ زه د یو نیک او ښه سړي نازولی زوی وم. اکبرجانه دا د شپې که د ورځې؟ اوس به پر د مخ په څه کوم، ته اوس به ځان پوهېږې که یا؟ هغه دی هغه د وینې زرغونه دروازه ده. ښه خبره وه، دا دونه دروازې مو وټکولې نه هم یاره خلک هغه دي چا ښکنځل راته وکړه څو څه اوس به داسې وکړو ما ته یو کوچنی چوچو غاړه راکړه نو به دلته ورپورته شي. هو ته به ځان وکاږې ما مازې ورپورته کړه هو ته ځغله وروره ما خو څه کوې یاره جوال خو نه په شا کوې خو سم ورته کښېنه یاره څوک یې وم؟ زه یم یاره اوس یو شم راونه کړ پام کوه مړ ونه کړ زه اکبر یم اکبر. ورکه دا ته یې؟ و یاره ستا ورور یم اوس مې مړ نه کړ یاره یو شم راونه کړ. ورکه نو خو ما دروازه خلاصه پرېښه ستا دپاره نو ته پر دېواله باندې ولې راواوښتلې؟ څه وایه دروازه خلاصه وه یاره نو زه څه خبره ما دومره دروازې وټکولې دلته بندې وې نو ما شو زموږ دروازه به هم بنده وي زه ماره پر دېواله باندې راواوښتم. اوس به ته ډېر وږی سوی یې ځه چې ډوډۍ درکړمه. خوا ته څه دوی ما ته ډوډۍ راکړي ګر سره یې مه راکړو ته زه فقیر یم چې ته به ما ته ډوډۍ راکړې زه خپله ډوډۍ خوړلی سم زه ډوډۍ ستا سره نه خورم زه یوازې خورم. ورکه ته زما خبره واوره راځه زما سره ډوډۍ وخوره یو ځای. خوا ته څه ورورکه زه ستا ورور نه یم دا د خولې په لباس به نه سره خطابه شو پوه شوې ډېره بیداري به نه راسره کوې ته ګوره زما ورور خدای ته بچی یې زما دښمن زما په مرګ خوشحاله یې ورورکه لکې د خولې بیداري راسره کوې ځان دې وخورم چې ستا سره ډوډۍ خورم. اخترجانه زویه ته وا دا زموږ دروازه نه ټکېږي؟ و بابا زموږ دروازه ده. ته ورسه ویې ګوره څوک دوی په دا شنه سهار چې دروازه ټکوي. سمه ده بابا.
ورځ دې ټکه دې ووهه بیا راته سرې غرمې اوږدې پښې پروت یې لکه ګور مړ څه کوو ستاسې د لاسه سړی خوب لا نشي کولی ستاسې د لاسه موږ خوب ته لرو خلاص نیمې دې چې لمر راختلی دی د خوبي ځواب تو ما د لمر لاره نیولې ده لاړ دې سي لمر دې پر خپله لار ولاړ شي لمر دې پرته دا وخت د خوب دی او وای بابا خوب بیا څه وخت غواړي هغه دې نه دي اورېدلي وایي خوب چې درسي بالښت نه غواړي زړه چې مې شمسه د متلي ځواب متلونه مه راته وایه ستا د لاسه زه سترګې نه لرم ولې نه لرې خو دې خدای پاک داسې ښایستې دوې غټې غټې سترګې درکړي دي ولا حول ولا قوة یې څومره بې شرمه انسان یې اوس د پلار سره ژبه چلوي جواب مې بیا کله در سره ووایه خو مثال د خبرې وایم هی هم زړه خو مې غواړي چې دا ستونی دې ونیسم په یو واره ځان ورڅخه خلاص کړم اوس څه وکړم خون مې په غاړه کېږي ما نو څه کړي دي چې ته داسې ناکې ناکې خبرې راته کوې داسې راسه بېزاره یې یا هېڅ دې ونه دي کړي ټوله ورځ پلی پلی ګرځې نه کار نه روزګار اوس خو مې د خلکو سره هم په غاړه کې اچوې نشته یې د چا سره مې په غاړه کې واچولې او د نشې چاته وایه څوک دی نشې ته دا په نیمه شپه د بل چا دروازې ستا پلار چې کولی تاسې خو ناکه په ناکه پر ما باندې تهمتونه لګوئ ښه ته خو نو پاکه پیلوشه لړلی خو نو زه یم هر وخت ناکې ناکې راته دردېږي بد دې راسه کېږي هغه بل نازولي زوی ته خو نو هېڅ نه وایه په زامنو کې لا پارک کوې چمسه لچکه چې ته یې د هغه بلا ته ودرېږې بد عمله شرم نه لرې ښه نو دا هغه شیطانت درته کړی دی څه دې وویل بې ادبه بې شرمه اوس خو ژبه هم راسره چلوې نشې وچې په ځان نه خبره یې بیا نو د بل دروازې وټکې او دلته د ما سره بیا ژبه چلوې لکه هم د داسې مسالې اولادو څخه تر پزه راغلی یم تر دې اولاد نه اولاد څه ډېر مې ساه ورته ونیوه بابا الهی که مې وخوره کوي د ده پر ځای به دې ما ووایه چې درد دې ورک سي بس ډېر بیداري به نه راسره کوې دا ټوله ستا د لاسه ورورکه ته زما خبره واوره ورورکه ته داسې مه یسه وایه ما ته غوږ ووایه ورورکه داسې مه وایه اخواته شه ما ته لاس برابر ښکې نه وکړه د پلار سره په جنګ واچوه زه بیا ستا سره ګورم ورورکه چیرې ځې ته خو ودرېږه زما خبره واوره ایله یې که چې ورک سي ته د ده ورور نه دښمن یې د ده ورونو خو هغه لوچکان او نشیان دي وګورم چې څنګه درسره راغلي بابا ته ولې داسې کېږي دا اوس څه کیسې دي والله ښه زمانه نن خو پیسې نشته مجلسه یو که یو پوړۍ په پور راکړه پوهېږې څه شی پیسې نه لرې وایي چې پیسې نه لرې نو یوه پیسه هم نه ارزي والله یاره داسې لټه نه راکوي چې ما دې یو ګزاره په وکړو هغه پخوانو ویلي دي چې د شلومبو شوق لرې نو غوا وساته دلته چې راځې نو پیسې خامخا راوړه پوه سوې یاره ستا قربان سم ته خو نن یو چم وکړه یو دونې نکې راکړه چې ما زموږ ځان په نشه کړو بویه لا ولاکه راڅه وګورئ ځئ کشف پر واچوئ والله یاره څونه بېوفا خلک یاست موږ د خپل کور د ښځو زر لرل باندې خرڅ کړه خو تاسې موږ ته اوس دونه کې پوډر نه راکوئ چې ځان په نشه کړو ووایئ ځئ که نه ځئ خو اوس دلته یو ټینګ کش درکړم یاره څونه بې زړسپی خلک یاست خو که سره یې زړسپی نه لرئ خو درته ومې ویل چې نن پیسې نه لرم ډېرې خبرې مه کوئ ورڅه پیسې پیدا کړئ
بیا دلته راسئ دا ځای د ټپوسانو نه دی ځئ خانو ځوانه نن خو مو هغسې سور نسو برابر ډېر نځواني یې وکړه درځه چې یو بل ځای ولاړ شو بله واوره خانو ځوانه درځه د خدای پاک دنیا بیخي ډېره ده بوټونو چپلکې چې دي ژوندي هر ځای چې مو غلا کړی دی بله به زور برابر کړه درځه کامیاب سړی باندې اردو وخت ده یاره ښه نو بیا هغه ځای ته ځو څوک یو ولا دا به ډېر ښه سي یاره سمه ده د خیر سره بس زه بیا درځم د خیر سره سمه ده په مخه دې ښه سه اول زوی یې غوښتی خیر یې نه غوښتی بابا ته فکر مه کوه خدای به خیر کړي ورورک به خدای سم کړي څنګه به سم سي خو لوی سړی دی ژر یې رال برېتونه یې رال ښکران خو بې نو نه راځي او بیا کې هغه خسرګنۍ په خبره سو چې هلک نشې شروع کړي دي هغه به بیا څه وایي ته داسې وکړه بچی پر دا مځکو باندې وګرځه غفار اکا به در سره ووینې ورته وایه د 6 کال د مځکې د کښتکارۍ حساب کتاب په لاس راکړه پلار مې پیسې غوښتې سمه ده بابا سمه ده د ځانه سره دې ډېر پام کوه بچی سمه ده بابا که ستا اجازه یې ما یو سلا در سره کول څنګه سلا زوی بابا ما ویل مال ورورک په ښار کې په یو روغتون کې بستر کو او دغه پیسې چې راسي د خیر سره په دا به د ورورک علاج وکړو علاج د څه شي علاج د هغه بابا په خدای پاک د نشو څخه خلاص کړي زه خو دا وایم چې اوس یې لا اول سهار دی علاج یې ډېر اسانه کېږي او بابا د ورورک علاج بیخي ضروري دی خیر خدای به خیر کړي ته اوس ورسه د غفار اکا څخه پیسې ژر راوړه سمه ده بابا بیخي صحیح دی ښه پیسې د غفار اکا څخه پیسې عقل فکر یوړي دلبر شاړم بادوم خاورې پر سر عقل فکر یوړي دلبر شاړم بادوم خاورې پر سر یاره بازو عجبه نامې غوا ولاړه درته وګوره د کمره چې دا مو یو بغل ته کړې وای څنګه و دغه شی بېغمه سکي پوډر وم بېغمه سکي پوډر یاره بازو دا اکبری نه دی لږ چې د نشې کار مو په یې سره کامیابه شو راورسېدې الله دې راوله لا دې راوله اکبری څنګه یاست یارانو څنګه دی ستا پر وزو شلې یو شی ما مو پیدا کړی دی که یا چې زموږ څه غواړې مال ته به یو شی را کامیابه کړې ولې داسې نیسمن یاست ولې داسې خالي صدري یاست یاره یاره پیسې نسته نو د کمه یې کو پیسې نسته اوه پیسې به پیدا سي پیسې ډېرې دي یارانو بیا یې چیرې ټکا اچولې ده غم مه کوئ یارانو داسې وبولئ چې کار سوی دی پیسې پیدا سوي دي څنګه کومه دي اوه کومه دي یاره ته ودرې اوس درته وایم چې چیرې دي مازې زما خبرې ته غوږ سي او بل چې زه څه کومه تاسې مازې هغه را سره وکړئ بس یاره د وایي څه کامیاب سړی
ورکه وای بیا پیژندل وینځه اکبر جان د پلار نوم امیر جان. بله. ستا دپاره یو ډېر ښه زیری دی. ستا د هیله کېدو امر راغلی دی. دا وګوره. دا څنګه کېدای شي؟ پر تا چې ستا د ورور د وژلو کم تورو ته د هغه څخه خلاص وې. څنګه خلاص وم؟ ولې خلاص وم؟ ستا ورور په شبخانه کې د مرګ څخه دمخه دا اقرار کړ دی ول زما ورور زما قاتل نه دی، هغه بې ګناه دی. یا زه قاتل یم، زه قاتل یم، زه د خپل ورور قاتل یم، زه خوني یم. ما خپل ګران نازولی ورور وژلی دی. زه د خپل ورور قاتل یم. ما اعدام کړي. قومندان صاحب زارۍ درته کومه، ما مه هیله کوئ، ما اعدام کړي. زه قاتل یم. ما اعدام کړي د خدای لپاره.